لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری دا خبرونه له امید رادیو پر 103.7 FM له کابل څخه اوري. د پاکستان د پوځي رژیم لخوا یو ځل بیا د تیر شنبه په شپه پر پکتیکا او ننګرهار هوایي بریدونه وشول چې په پایله کې ملکی وګړي شهید او زخمیان کړل. د پیښې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان ملي دفاع وزارت د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د هیواد له هوایي حریم څخه د سرغړونې او په بیلابیلو سیمو د بمبار مسله د نړیوالو قوانینو د ګاونډیتوب د اصولو او اسلامي ارزښتونو څرګنده سرغړونه بللې ده او ورسره یې د هیواد حریم او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت یاد کړی. همدارنګه خبرداری هم ورکړی چې وروستیو بریدونو ته به په مناسب وخت کې حساب شوی ځواب ورکړل شي. د بیلابیلو ولایتونو د خلکو ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوال بنسټ د پاکستان پوځي رژیم له لوري پر ملکي وګړو برید غندلی او دا یې له نړیوال بشري قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند مولوي عنایت الله خوارزمي ویلي چې پر ملکی اهداف او دینی مرکزونو بریدونه د پاکستانی پوځ د استخباراتي او امنیتي ناکامۍ څرګند ثبوت دی او دغه ډول تکراري اقدامات به د دوی کورنۍ ستونزې پټې نه کړي. لیدلوری مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی چې د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر سره بحث ورباندې لرم. بهادر صاحب سلامونه او استودیو ته په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن وسیل صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو او اوریدونکو ته وخت مو په خیر. ډیره مننه، ژوندي اوسئ. بحث بلدي ځای پیل کو استاد که خوښه مو چې پاکستان د پوځي رژیم له لوري پر افغان خاوره بریدونه د نړیوالو قوانینو په رڼا کې څنګه ارزوي؟ ګورداس موضوع ده چې دغه راز بریدونه په د ملي او نړیوالو قوانینو په موازینو په تماما معنا یو خلاف عمل دی. د ملګرو ملتونو د منشور په 4مه ماده کې په وضاحت دا موضوع ذکر شوی ده چې هیڅ هیواد بل هیواد باندې یعنی د زور یا فشار د لارې هغه څه نشي کولی. دویمه موضوع دا ده چې د هیڅ هیواد بل هیواد باندې یعنی تیری او ارغال نشي کولی. د هغه سیاسي خپلواکۍ ته او ځمکنۍ بشپړتیا ته باید په تماما معنا احترام وساتل شي. نو که اوس موږ تاسې د پاکستان د رژیم دغه راز هغه یرغلونو ته یا مثلا د دوی هغه تیر حملې ته په کتو چې تکرارا دا موارد ترسره کیږي وګورو، نو پایله دا ده چې دا د ټولو هغه بین المللي اصول او موازینو یو خلاف عمل دی. مننه کورمادان. د افغانستان پر خاوره لبریدونو د پاکستان هدف څه کېدلی شي تاسو له نظره؟ دلته ډېر موضوعات شته دي. یو دا دی چې پاکستان په خپله کور دننه په ډېرو سختو مشکلاتو او ستونزو کې راګیر دی. ملت د هغې نه په دې مواردو کې جواب غواړي. مثلا که موږ تاسو وګورو، بلوچان یو خواته د خپله د حقوقو د تحقق په موخه باندې راپورته شوي دي، پښتانه د بل خوا نه د خپل د حقوقو او تحقق په موخه باندې راپورته شوي دي. د اقتصادي لحاظه پاکستان ورځ تر بلې په قرضونو کې ډوبېږي. هغوی هغه د خپل ملت په دې موارد کې جوابدې نه دي. فساد اوج ته رسېدلی دی، ناامني اوج ته رسېدلې ده، بدبختي اوج ته رسېدلې ده، قیمتي اوج ته رسېدلې ده. دغه ټول موضوعاتو کې پاکستان راګیر دی. اوس پاکستان څه غواړي؟ یو هدف دا دی چې د خپل د ملت هغه پام بل خواته واړوي په دروغو چې دا په افغانستان کې مثلا زمونږ د افغانستان د خوا نه موږ ته خطر متوجه دی، یا مثلا هلته زمونږ ضد ډلې دي، در حال چې واقعیت داسې نه دی. دوی په تیره کې هم دا ادعا درلودله چې مثلا د بلوچ هغه بیلتون پالو مشر دا په افغانستان کې دی، خو هغه په موټرسایکل باندې سپور په بلوچستان کې هغه آزاد د خپله ګرځي او راګرځي او عملیات ترسره کړ. مثلا همداسې د ټي ټي پي
پی د مشرانو هم دوی ویلي چې دا په افغانستان کې دي، خو هغه د وخت دا ثابته کړه چې ټول په پاکستان کې دي او هلته د خپل عملیات تر سره کوي ګرځي. د بل خوا نه مثلا د دوی د خپل د ځینو سیاسيونو د وینا پر اساس باندې چې په تیره کې موږ تاسو واورېدل هغه وایي چې د څنګه ممکنه ده چې د افغانستان څخه یو انار د پاکستان ته رانوړل شي او بیا تروریستي ډلې راځي، دا خو منطق او دلیل دا نه مني. دا یو موضوع. بله خبره دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل د عمق استراتیژیک یا د استراتیژیک جوړوالي هغه اهداف په لټه کې دي. هغه دا معنا چې په افغانستان کې داسې یو نظام باید حاکم وي چې هغه د پاکستان غیر مشروع غوښتنو ته یا فرمایشاتو ته تابعدار اوسي. مثلا څه چې هغوی غواړي هغه دلته باید تحقق پیدا کړي، خپلواکي ونه لري، بهرنی سیاست خصوصا د هغوی په لاس کې اوسي. دغه موضوعاتو ته په کتو پاکستان دغه راس کړنې تر سره کوي. دا په داس حال کې ده چې ان شاء الله د موضوعاتو ته هغوی نشي رسیدلی او دلته د افغان ملت پروت دی. افغان ملت د پردیو دغسې کړنې یا د پردیو دغسې مشروع غوښتنو او دغسې یرغلونو ته د تاریخ په اوږدو کې هغه په دقیقه معنا باندې جواب ورکړی دی او پاکستان هم باید دغه د تاریخ نه درس درکړي. ډېره مننه استاد. د پاکستان په تازه بریدونو کې د بلچا د اشارې موضوع په اړه نظر څه دی؟ داخلي یا کورني ستونزو ته مو اشاره درلوده، ستونزو ته اشاره وشوه، د دې ترڅنګ بهرني اړخ ته کار شو. ګورئ پاکستان داسې دی چې د پاکستان د یو هدف په موخه باندې منځته راغلی دی. هغه یو پروژه ده. دا احساساتي خبرې نه دي، دا د واقعیتونو پر مبنا باندې ولاړ تحلیل دی. دا دی چې کوم چا چې هغه منځته راوړی دی د هغې په فرمایش باندې دی باید مخته لاړ شي. ګورئ 3 قارو په افغانستان کې ماته خوړلې، امریکا، اروپا، استرالیا او نیم اسیا مرسره، خصوصا د غرب یا د امریکا او د انګلیس یو عادت دا دی چې کله چې هغه د کوم هیواد کې مداخله کوي او د هغې ځای څخه ووځي هلته بیا دوی هغه خپلمنځي شخړې رامنځته کوي چې خوشبختانه دا د الله پاک ډېر یو لوی احسان و چې د دوی په وتلو سره دغسې یو فضا افغانستان کې رامنځته نه شولی چې دا د افغانستان لپاره ډېر یو لویه خبره ده. اوس د بلې خوا نه ممکنه به دا وي چې دغه فرمایشات د بل خوا نه هم البته دوی ته ورکول کیږي تر څو په افغانستان دننه کې خو د دوی زور ونه رسېدی چې داسې خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي یا افغانستان په ډلو ټپلو باندې سره ویشلی و. نو اوس کوشش دا کوي چې د افغانستان سره یو بل څوک په جنګ واچوي او بل اساسي موضوع قدرمن وسیل صاحب دلته دا ده چې په پاکستان دننه کې د هغه کسانو په فرمایشاتو امکان دی ولري. په بلوچستان ایالت کې په ورکزي ایجنسي کې په نورو ساحو کې دغه اوس فل حاله ځینې ورانکارې ډلې د ټریننګ په حالت کې دي، د تعلیم تربیه په حالت کې دي او هغه پاکستان په دې باندې موظف دی تر څو چې دغه ورانکارو ډلو د لارې نه اول افغانستان او بیا د افغانستان د لارې نه د منځنۍ اسیا هیوادونه هغه ناامنه کړي او بې ثباته یې کړي. نو ځکه پاکستان دومره فشارونه اچوي او د هر ممکنې لارې نه دا البته دا ممکنه لاره په لاره اچوي چې تر څو دغه اهدافو ته ورسیږي، خو انشاءالله چې دې ته به نه رسیږي. ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه پوښتنې کې د پوښتنې هدف هم همدا و. ځینې پرمختګونه یا ځینې تړونونه د پاکستان او ځینو هیوادونو ترمنځ وشول. یوه مسله د غزې ته د سرتیرو لیږل چې د نیوک سره مخامخ شول په پاکستان کې دننه چې دا له صهیونیست رژیم سره مرسته ده. بل لور ته په ځینو هیوادونو د وسلو او الوتکو د پلور مسله هم رامنځته کیږي. د امریکې ولسمشر ته د نوبل جایزې د ورکړې وړاندیز فکر کوي چې دا هم د دې لپاره کړی دی چې تر څو په دغسې شرایطو کې چې دوه هیوادونه جګړه سره کوي د یو بل چا ملاتړ د ځان سره ولري. خبره دا ده چې پاکستان اوس په داسې یو حالت کې دی لکه سیلاب وړی کس، داسې یو امیانه مثال که ورکو، داسې یو کس هر لرګي ته او خار خاشاک ته هغه لاس اچوي. نو په پاکستان داسې یو ورځ راغلی ده
دوی اوس د دغه وضعیت پر اساس باندې هر چاته لاس اچوي، هر کار کوي. ټرمپ د نوبل جایزې ته نومان درالې چې د ستر هغه ناقص د حقوقو بشر دی او د سول په دنیا کې د بې ثباتۍ یو لوی عامل دی. د دې نه سترګې نشي پټولی. مثلا د بل لوري ته هغه د خپل زړې تیاري یا ناچلیده تیاري پیشنهاد وکړي چې عربستان سعودي هغه باید په پور کې واخلي، خو خوشبختانه چې هغه تړون هم بیا ونه شو. داسې ګنګوسي دي چې هغه به لغوه کېږي. مثلا نور موضوعات هسي طبیعي خبره د قدم الوسیل صاحب چې کله چې په یو هیواد یو څه درکوي یو څه به درنه غواړي، نو که چېرته داسې تړونونه کېږي یا داسې مثلا موضوعات رامنځته کېږي او د داسې کسانو سره نور هیوادونو سره دوی یو څه ورکوي، نو هغه هیوادونه دوی څخه یو څه غواړي. هغه غوښتنه دا ده چې دلته ما چې مخکې درته وویلې د سیمې بې ثباتي ده. بناءً په کار څه دي؟ په کار دا دی چې د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه د پاکستان چې کوم دي دا باید راپورته شي او پاکستان ته دا واضح کړي چې پاکستان تر نن ورځې پورې د آسیا د پرمختګ دغه خنډ او ځنډ یو لوی عامل د پاکستان دی او دا د ګاونډي هیوادونو برسیره د آسیایي هیوادونو او د سیمې هیوادونو لپاره ډېر یو لوی ګواښ دی. دغه ګواښ مهار کول اوس پکار دی. کورمدان بحث ته دوام ورکوو. استاد درنو هیوادوالو د لیدلوري خپرونه له امید رادیو پر 103.1 FM له کابل څخه اورئ. بحث مو د کابل او اسلام آباد د اړیکو ترنګلتیا او پر افغان خاوره د پاکستانی رژیم هوایي بریدونه او په وړاندې د اسلامي امارت د حساب شوي ځواب ګواښ دا مو د بحث موضوع ده او را سره میلمه دی د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر. استاد که د اسلامي امارت دریځ ته راشو، اسلامي امارت څو ورځې وړاندې هغه 3 تنه پاکستانی پوځیان چې په تیره جګړه کې یعنې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیرو نښتو کې اسیران شوي د سعودي عربستان په منځګړیتوب د ښه نیت په نوم یا په ښه نیت د ده لپاره چې ښه نیت وښیي چې له ټولو هیوادونو سره ښه نیت لري او ښه تعامل غواړي، دوی خوشي کړل. څه فکر کوئ چې له دغه نرمښت سره سره چې اسلامي امارت وښودو د پکتیکا یا د پکتیکا او ننګرهار بریدونه هوایي بریدونه څه معنا رسوي ستاسو له نظر؟ خبره دا ده چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې یو بې ثباته پدیده ده او په افغانستان دپاره د هغوی هغه ستراتیژي، د هغوی پالیسي، د هغوی سیاستونه او د هغوی هغه کوم اهداف چې لري هغه واضح دي. نیتونه څومره د پرتلې وړ دي؟ نیتونه خو خبر دا ده چې د اسلامي امارت هغه کوم نیت چې دی د پاکستان په وړاندې باندې یا د هر هغه هیواد په وړاندې هغه واضح دی. د افغانستان د خاورې نه هیڅ وخت کوم خطر دوی ته نشي متوجه کېدلی. هر هغه هیواد چې که پاکستانی که بل هیواد وبسي چې لاس ته دوستۍ وړاندې کوي د دې خوا نه ورته هرکلی کېږي او په تمام معنه. بله خوا په تیره کې معلومه هم شوه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله د یو اسلامي هیواد په منځګړیتوب باندې په نوم د سعودي عربستان اسلامي امارت هغه د خپل حسن نیت وښود او د هغوی هغه 3 تنه اسیران چې دلته د اسلامي امارت سره وو او دا د جنگ په حالت کې د محاربې په حالت کې نیول شوي هغه بیرته پرېښودل. خو متقابلا پاکستان هغه څه وکړه چې د ټولو انساني اسلامي او نړیوالو حقوقو موازینو خلاف عمل ترسره کړ. نو دا نیت هغه نیت خو هیڅ وخت د پرتلې وړ نه دی. دا یو واضح نیت دی، یو حسن نیت دی او هغه چې دی یو سوی نیت دی. ډیره مننه. له دې ورهاخوا د افغانستان ملي دفاع وزارت خبرداری ورکړې چې وروستیو بریدونو ته به په مناسب وخت کې حساب شوی ځواب ورکړل شي. د ملي دفاع وزارت ویاند مولوي عنایت الله خوارزمي په دې اړه زیاته کړې چې پر ملکي اهداف او دینی مرکزونو بریدونه د پاکستان یا د پاکستانی پوځ د استخباراتي او امنیتي ناکامۍ څرګند ثبوت او دغه ډول تکراري اقدامات به د دوی کورنۍ ستونزې پټې نه کړي. پاکستان کې د امنیتي ناکامۍ اصلي عامل په څه کې بولی استاد؟ اصلي عامل د دوی په ناکامۍ دا دی چې هلته دغه کوم پوځ چې د دوی یا استخبارات چې دا یو پروژې خلک دي د خلکو نه پروژه اخلي او د سیمې هیوادونه په بې ثباته کوي
او دوی په فساد کې غرق دي د بل خوا نه. مثلا موږ وګورو هر جنرال چې متقاعد کیږي هغوی په انګلستان کې یو کوڅه لري، یو کور لري، سرمایه ګزاري لري، په هغې په بانکو کې پیسې لري. نو هغه پروژې چې دوی ته ورکول کیږي بیرته نظامیانو ته اخیستل کیږي او د دوی د نظامیانو د خوا نه بیرته هغوی ته د هغوی هیوادونو ته انتقالیږي او د ځان سره یې وړي. یعنې ملت ته هیڅ خیر ترې نشته. تاسو وګورئ پاکستان په د اقتصادي لحاظه که یو صحیح کار ورته وشي پر یو ډېر ښه موقعیت کې قرار لري. هغه کولی چې مثلا د هند په څیر باندې یو صحیح اقتصاد ولري، مثلا د نورو هیوادونو په څیر باندې چې په سیمه کې دي چین ګاونډی دی یو ښه اقتصاد ولري. خو خبره دا ده چې دوی دغه ټول موضوعات چې دي یا ټول هغه د اقتصادي کارونه چې دي پروژې چې دي د پوز په لاس کې دي او پوز مثلا نه غواړي چې پاکستان آباد شي، بلکې دوی صرفا څو هغه کسان دي چې هغه پروژې کسان دي او ټول واک او اختیار د هغوی په لاس کې دي او د پاکستان د هغه د روابط نه پرېږدي چې پاکستان د نورو هیوادونو سره صحیح روابط ولري، صحیح اقتصاد ولري، صحیح دا موضوعات ولري. بله خبره دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارت دفاع وزارت کوم غبرګون چې دا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې یو مشروع غبرګون دی. زه هیلهمند یم چې هر څه په خپل وخت سره چې دوی کوم استراتیژي لري هغه تطبیق شي. د منشور د ملګرو ملتونو د منشور د یو 50مې مادې پر اساس باندې په دغه شرایطو کې افغانستان دقیقاً مشروع حق لري تر څو د خپل غچ د پاکستان څخه واخلي. ډیره مننه. په داسې سرغړونو کورنۍ ستونزې پټول لکه څنګه چې څو ځله یادونه وشوه د ملي دفاع وزارت ویاند هم اشاره ورته کړې، څه عواقب درلودلی شي ستاسو له نظره؟ عواقب به دی چې د پاکستان دپاره پاکستان به نور هم په ستونزو مشکلاتو کې ګیر راځي. پاکستان پر وړاندې به نور هم د دوی د ملت او د دوی د هغه کوم مدني ټولنې چې راپورته شوي دي د هغوی غږ به پورته کیږي، د هغوی غوښتنې به راپورته کیږي او بالاخره زه چې څومره فکر کوم آخري خبره به د پاکستان هغه د پاکستان د رژیم د انزوا خبره وشي، د ازمهلال خبره به وشي. ځکه زه چې کوم هغه تحلیل لرم د دغه وضعیت څخه نو پاکستان هم په کور دننه هم د اعتقادي لحاظه او هم د سیاسي او د اقتصادي لحاظه ګور اعتقادي مسله ډیره پکې مهمه ده. اوس دوی مثلا عملا تللی دي الته د یو رانکار رژیم په نوم د دې په څیر باندې د اسرائیل د هغوی ملاتړ دپاره ترمپ ته د نږدې کېدو په خاطر باندې او د مسایلو په خاطر دوی عملا دا کار کوي چې دغه هر هغه څوک چې مسلمان وي او هر هغه څوک چې انساني ارزښتونه په سر کې ولري او دوی ته درناوی احترام ولري د دوی دغه راسکړنې نشي زغملی. بناءً پایله دا کېدلی شي چې دغه رژیم به ډېر زر د یو مزمحل حالت سره مخامخ شي. ډېره من ورور د بحث پای شیبو ته هم نږدې کېږو. بهادر صاحب لکه څنګه مې چې یادونه وکړه د بشري حقونو نړیوال بنسټ هم غبرګون ښودلی او د پاکستان د برید یې غندلی د ماشومانو او ښځو نارینهو یعنې په ټوله کې د بشري قوانینو سرغړونې ته اشاره درلودلې ده او نیوکه یې پرې کړې ده. د نړیوالو څیرو غبرګونونه هم دي په دغه برخه کې. د دوی غبرګون د وضعیت په مدیریت څه اغیز لرلی شي ستاسو له نظره د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو او کورنیو څیرو؟ ګور دا څه خبره ده چې اوس په 1940 کال کې د بشر د حقوق هغه اعلامیه چې کوم ده که موږ تاسو وګورو د پاکستان دغه راسکړنې مطلق د هغې اعلامیې په خلاف باندې دي. د ملګرو ملتونو د منشور په د موادو پر اساس باندې د دوی هغه کړنې او د دوی دغه راز تیري هغه مطلق د هغې په خلاف باندې دي. هغه سازمانونه چې په دې هکله باندې رامنځته شوي دي ولو که هغوی د تاثیر لاندې واوسي خو دا د هغوی مسؤلیت دی، دا د هغوی وظیفه ده او دنده ده چې باید د دغه راز نامشروع او د نړۍ د بې ثباته کوونکو هیوادونو یا د کړنو لکه پاکستان په وړاندې باندې باید خپل اواز پورته کړي. که غږ یې پورته کړی دی اثر به ولري؟ طبیعي خبره ده چې اثر به لري
او پاکستان بیا هم ځوان چې دغه حالت په تداوم سره به دوی هغه انزوا ته ځي، سیمې او د نړۍ هیوادونه به د تنور ذاتي توجه نه لري او د دوی وضعیت به د لا خرابېدو په حال. ډېره مننه که بحث را ټول کو ورو ورو لکه څنګه چې یادونه مخکې هم وکړه. په دغسې حالاتو کې د خلکو مسؤلیت څه دی که د دواړو خواو خلک په پام کې ونیسو یا د افغانستان کله چې بریدونه کېږي مثلا تیری کېږي؟ خبر دا ده چې ټول افغان ملت یا په خصوصي توګه باندې په ځانګړې توګه باندې پښتانه چې هم د ډیورن فرضي کرښې اخواته پراته دي او هم دې خواته د پاکستان هدف دلته کماس چې ځینو کسانو هلته ویلي دي د پښتنو هغه ځپل دي، د پښتنو په وړاندې باندې مبارزه ده. بنان دواړه غواړي دغه قومونه سره باید راپورته شي او دغه راز کړنو خصوصا هغه غاړه چې کوم قوم زموږ تاسو پروت دی د پاکستان دغه راز کړنو په وړاندې باندې باید هغه په صحیح غږ پورته کړي د دې ترڅنګ او د په مجموع کې د افغانستان د ملت لپاره دا پکار دی چې د پاکستان چې زموږ تاسو یو هغه عمق استراتیژیک یا دایمي دښمن دی د دې په وړاندې باندې یو موټی شي اتحاد او اتفاق ولري او د خپل نظام ترڅنګ ودرېږي. یو موضوع ته یادوري کوم چې هغه موږ تاسو په برنامه کې نه وکړ هم وخت کم دی، هغه دا دی چې ځینې کسان دي چې هغه نه هویت لري، نه تاریخ لري، نه قوم لري، نه کوم هغه ارزښتونه لري او نه ځان د پاره د ارزښتونو د ساتلو د پاره سره خطوط لري چې هغه اوس په بهر کې میشت دي. هغه هدف می جنگ سالاران دي. دغه جنگ سالارانو د پاکستان په برید په وړاندې باندې یعنی خوښي څرګنده کړې ده. اولین خبره چې موږ تاسو ته لپاره د دې ملت لپاره هغه مهمه او اساسي خبره ده باید دغه خلکو دا کږي او بې ثباته فکرونه او خلې باید سمې کړي او د دې په وړاندې باندې راپورته شي هغه په هر قوم کې اوسي. ځکه موږ پوهېږو چې د تاریخ په اوږدو کې افغانستان همدې خلکو خرڅ کړی، افغانستان په وړاندې پکې همدې خلکو خیانت کړی دی. یعنې هېڅ نوع ارزښت دا خلک هغه چې نه دي پابند نه دي، بناءً د دغه خلکو په وړاندې باندې ډېره زیاته مبارزه پکار ده. کورمادان په همدې برخه کې تم کېږم په دغسې مسایلو او مواردو کې د سیمې د مطرحو قدرتونو رول څنګه ارزوئ چې باید څه وسي؟ لکه د چین مسئلې ته تاسو هم اشاره درلوده، پاکستان سره ښې اړیکه لري له افغانستان سره هم، سعودي عربستان دی، روسیه ده مثلا، داسې نور. ګوره دغه اوس یو څه چې دی وسیل صاحب دغه د بلوچستان ایالت کې اوس فعلا د ورانکارو ډلو په پراخه پیمانه باندې څه وجود لري، ټریننګ سنټرونه وجود لري. دا په څه باندې ساتل شوي دي؟ یو برخه خو د افغانستان دپاره ساتل شوې ده، یو برخه د دې په خاطر باندې ساتل شوې چې په ایران کې محض تشنج رامنځته شي، دغه ورانکارې ډلې باید ایران ته ننوځي. د ایران دپاره، د روسیې دپاره، د چین دپاره، د سعودي عربستان دپاره، د سیمې د نورو هیوادونو دپاره، د منځنۍ اسیا د هیوادونو دپاره چې مستقیم ګواښ دی او دوی خپل لیستونه د ورانکارو ډلو پاکستان ته سپارلي دي، دا په کار ده چې دوی منسجم شي او د پاکستان مخه ونیسي، په پاکستان فشار راوړي او د پاکستان دغه ورانکارو ډلو عمل ته په دې کې خنثی کړي. دا ډیره مهمه مسله ده. چین په پاکستان نفوذ لري، روسیه تقریبا سره اړیکې لري، سعودي عربستان دغه د منځګړیتوب لري. نو د سعودي عربستان لپاره په کار ده چې چیرته د بندیانو په خوشی کولو کې تر رول لري او دې خواته مثلا تا خبره منل کیږي، نه خواته خو بیا ته ډیر زیات نفوذ لري. بناءً د دغه سي هغه کړنو د پاکستان دغه سي کړنو مخه باید دغه سي هیوادونو د خوانه ونیول شي او دوی باید فشارونه واچي په پاکستان باندې. ډیر من کورمادان د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر چې بحث کې راسره وای. خوشاله اوسئ. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. تاسو هم درنو هیوادوالو د کابل او اسلام آباد د اړیکو پر ترنګلتیا او پر افغان خاوره د پاکستاني رژیم هوایي بریدونه ترڅنګ د اسلامي امارت لخوا د حساب شوی ځواب ګواښ مو د بحث موضوع چې تاسو له امید رادیو او د لیدلوري له خپرونې واوریده. تر نوي بحث مو په لوی خدای سپارم. لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری